بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو سړی نوکان پرېږدي او دغه نوکان چې بیا په یو کاغذ کې وپیچي، ویې غورځوي، څه چمپه وکړي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا مسله کتابو را نقل کړې ده. وایي که څوک خپل نوکان پرېږدي یا د ویښتانو ځینې اجزا پرېږدي، نو وایي دفن کول یې په کار دي. البته کې وغورځول پروا نه کوي، خو که په یو چټل ځای کې یا په یو مردار ځای کې، په یو مردار لښتي کې وغورځول، دا کار بیا مکروه دی. المحیط البرهانی جلد 5 صفحه 376. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.